د ننګرهار ولایت ختیځ زون له روزنیز مرکز څخه د 9 امنیتي حوزو د امیرونو په ګډون 45 تنه چې په بیلابیلو برخو کې 15 ورځنۍ زده کړې ترلاسه کړې وي فارغ او دندو ته وګرځېدل. مسؤلین وایي یادو 45 کسانو ته د ګزمي پیرې پلټنو له عامو خلکو سره د سم چلند د پیښو د مخنیوي او ګڼو نورو برخو کې زده کړې ورکړل شو چې له دې سره به یې فعالیتونه لا اغېزناک او ګټور شي. مسؤلینو تازه فارغ شوو کسانو ته سپارښتنه وکړه چې د دندو پر مهال نرم چلند، امانتداري او زغم څخه کار واخلي او د عامو وګړو زړونه وګټي. د خلکو حق ادا کول په قدر د مراتبو د دې خلکو، د عالم خپل مرتبه ده، د طالب خپل مرتبه ده، د حافظ خپل مرتبه ده، د سپینږیري خپل مرتبه ده، د مشر خپل مرتبه ده، د کشر خپل مرتبه ده، د نارینه خپل مرتبه ده، د ښځې خپل مرتبه ده، د خپلو اقرباو خپل مرتبه ده. اداء حقوقهم بقدر مراتبهم، چې څنګه د دوی مراتب دي د هغې سره موافق موږ د دوی حق ادا کړو. د دوی په خبره له دې زده کړو او روزنې وروسته د فارغ شویو مسؤلینو مسؤلیت لا زیات او د لارښودندو ته مترک کیږي. چې په کومه فریضه باندې سړی مکلف سي د هغه علم مخکې د عمل پر فرض دی. چې کار ته ذمهواري جوړه سوله مخکې د دې چې په کار شروع کړې ځان وکړې، نو تاسې چې اوس په کوم بخش کې مسؤلیت په غاړه کې درلودلی دی، نو په هر شعبه کې چې څوک مسؤلیت لري د هغې شعبې علم د هغه شعبې په اصولو ځان پوه کول پر لازمي دي. د الله جل جلاله غوښتنه همدا ده، د الله جل جلاله امر همدا ده چې تاسو په خپلو د سپارل شویو کارونو کې عدل کوئ، انصاف کوئ، مظلوم ته خپل حق ورکوئ، د ظالم لاس نیسئ. د مسؤلینو په خبره د اسلامي امارت له واکمنېدو سره سمې روزنیز او ښوونیز پروګرامونه پیل کړي او په دې لړۍ کې د سلګونو تنو پر روزنې سربیره نږدې 2 اونۍ وړاندې 1500 تنه پولیس وروزل او دندو ته وګرځېدل.